جشن بزرگ عید قربان در امریکا. چه مدت میشه به امریکا آمدین؟ قریب 2 سال میشه امریکا آمدیم. خب از جمع طالب گرفتگی هستیم. بله. چاکلیت یاد خوردی؟ نه چاکلیت نخوردم، من چاکلیت نخوره میدارم دادرم. هیچ چاکلیت نخوردی؟ نه. د افغانستان په اړه نور څه معلومات لري؟ څه رقم یو ملک د افغانستان؟ جنگ یو څو کاله و که جنگ نو هلته داسې به ملک و خو جنگ راغی اوس لږ ذره غریب ده. شکر د خدای نه باسو چې مسلمانان تعداد دومره زیاد شوی دی چې په دارالعلوم جماعت کې گنجایش په 4 جمع کې نه و. افغانستان زن‌ها از پیش مسجد تیر شدن نمیتونست. شما نمین که زن هستین اینجا شکر الحمدلله کل دمیان در صف ایستاده میشن نماز میخوانن. درنو لیدونکو سلامونه، اختر مبارک. طاعت و عبادت و دعاګانې او قربانۍ مو قبولې. زه داود صدیقی یم. نن دلته د اختر لومړۍ ورځ ده. البته د خپرونې د خپرېدو په وخت کې به حتما دا وروسته خپرېږي، نو تاسو د ریپورټ چې ګورئ د اختر د اولې ورځې ریپورټ دی. دلته زموږ د خپله د کلي جومات د ورجینیا ایالت په وودبرج ښار کې په دې سټیډیوم کې د اختر د لمانځه آمادګي نیولې د دې لپاره چې ماشاءالله دومره مسلمانان د سیمه کې ډېر شوي دي چې اوس په جوماتونو کې د اختر د لمانځه امکانات نور نشته. لکه څنګه چې تصویرونه مو وکتل، دغسې بې شمېره مسلمانان راغلي تر څو په دې ورزشي سټیډیوم کې لمونځ وکړي. نو نن به زه هڅه وکړم چې دلته له یو زیات شمېر افغانانو سره خبرې وکړم. په خاصه توګه غواړم له ماشومانو سره خبرې وکړم. لکه څنګه چې پوهېږئ وایي که غواړئ چې په حقیقت پوه شئ نو له ماشومانو یې واورئ. لکه څنګه چې پوهېږئ نو دلته له یو څه شور هم دی، نو زه به خبرې کمې کړم. انشاءالله هیله ده چې دا خپرونه تر اخره وګورئ. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. بیننده عزیز طوری که میبینین ماشاءالله یک گروه کثیری از مسلمان ها که در این جمع افغان ها هم نام خدا زیاد هستند به نماز عید قربان آمده بودند. من حال تلاش میکنم اگرچه نام خدا هر کسی در تلاش است که زودتر از اینجا برای به خاطر که ازدحام بسیار زیاد است، اما تلاش میکنم یک تعداد از هموطنان را پیدا کنم، همراهشان صحبت کنم. با ویژه میخوایم با طفلا صحبت کنیم. اینجا خانواده است، همیال عکس میگیرند. بیاین که همراه از اینا صحبت کنیم. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام بر شما. عید شما مبارک. تشکر. سلامت ساعت باشین. عبادتتان قبول. ماشاءالله. عید مبارک. سلام علیکم. عید نمیگه؟ خیلی خودت به اینجا استاد شو؟ خودت به اینجا استاد شو؟ عیدت مبارک جوان کاکا. تشکر. خب بیا خودتون اینجا استاد شو. بیا خودتون ارویتون اینجا استاد شوین. خب بسیار خوب. البته مادر جانتون گپ میزنم. چه مدت میشه به امریکا آمدین؟ قریب 2 سال میشه امریکا آمدیم. خب از جمع وطندارای تازه آمده ما. بله.
ما خب سیلا را براتون یاد نمیکنم که آمدین تازه. بسیار خوش آمدین. سلامت باشین قربانتون. چطور است زندگی در اینجا؟ خوب است، واقعیت را سلامت بگوین. زد. بعضی از دوستای افغان دفعه مرا میگن که تنها و رخ مثبت زندگی را در امریکا به نمایش میگذاری. بیاین نه صادقانه از شما پرسان میکنم زندگی در امریکا چگونه است؟ زندگی برای شما. در امریکا با کسی که تازه میایه مشکلات خود داره، چالش هایی است که با او باید دست و پنجه نرم بکنیم، ولی خوبی های خود هم داره. همی که در عقیده ما کس کار نداره، این بسیار زیاد جای افتخار است و خوشی است بر ما که میتونیم در دین خود در آیین خود مستحکم باشیم و قسمی که میخواهیم زندگی کنیم، ولی مشکلات خود داریم. چون اوایل زندگی نابلدی با محیط نو و یاد نداشتن زبان و شیوه درستش کم کم مشکلات داره، ولی حل میشه. عید چگونه بوده برای شما؟ این 2 عیدی که گذشته؟ 2 عیدی که گذشته بسیار زیاد عید خوب بوده و ما احساس کردیم در جمع از هموطنان ما در مسجد فکر میکنیم که ما اصلا مسافر نیستیم، مهاجر نیستیم. ماشاءالله. درنو لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ ماشاءالله دلته د اختر د لمانځه لپاره خاص ترتیبات نیول سوي دي. یو شمېر سیار رستورانونه چې د خوړو ترڅنګ آیس کریم نور جوسونه او دا مسایل برابر کړي دي چې مسلمانان وروسته لمانځه راسي. دا د زموږ یو عزیز دلته دی او د سره به اختر مبارکي هم وکړو. جان اختر مبارک شه. السلام علیکم. اختر دې طاعت عبادت دې قبول. سال اول دې خیرتی ده، خیر ځان جوړ ده. کور مو ودان مهرباني خیر اوسئ. څنګه و نن د دا ورې اختر څنګه و؟ والله ډېر ښایسته و الحمدلله. ډېر غټ جمعیت راغلی و دلته. داسې وګوره چې مخ خو د لیدونکو ته معلوم چې داسې ودرېږه که ولې نه تقریبا فکر کوم 11,000 کسان خو دلته راغلي وو. ماشاءالله. ما ته واورېده چې 14,000 18,000 مې هم واورېدل. ښه ماشاءالله ماشاءالله. تقریبا موږ تخمین وهلی و چې دغه 15,000 خو مسجد ویلی و، خو ترافیک دومره ډېر و چې تقریبا زه خپله 1 ساعت په ترافیک کې بند پاتې وم. بیا هم الحمدلله ډېر ښه اختر و، ښه ښایسته لمونځ وشو دلته. اواز دومره ښایسته ده الحمدلله. د الله تعالی یو فضل و کرم په موږ ټول تاسو باندې الحمدلله. افغانان پکې څومره ډېر و، ټول مو سره دلته ولیدل. الحمدلله ډېر ښایسته اختر و. او دا بله سیمه چې ګورئ دلته د ماشومانو لپاره یې د لوبو زمینه برابره کړې چې ماشومان راشي دلته لوبې وکړي. دا سیمه به هم زه تاسو ته در وښیم. ماشاءالله دلته ګورئ چې ټول راغلي له خپلو کورنیو سره. دا قطار چې تاسو ګورئ دا همدې ته ولاړ دي چې د ماشومان ورسي دلته. زه به دا لنډ تاسو در وښیم چې دلته څه روان دي. چرا امروز قهر هستی جان کاکا؟ خیر باشه. غرض نکن. سلام. خب بیا خودت اینجا گپ بزن. بیا اینجا استاد شو. اینجا استاد شو. بیا آفرین 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 آفرین. اینجا بیا. نامه کی چیز بچیم؟ نام شیرین. شیرین است. اما تو شیرین. شیرین هستی بسیار. چاکلیت یاد خوردی؟ نه چاکلیت نخوردم. من چاکلیت نخوره. میدانم ندارم. ای چاکلیت نخوردی؟ نه میدانم ندارم. از مادر جان پرسان کنم که راستی چاکلیت نخوردی تا باله؟ نه. ای خوردم. خورده؟ نه نخوردم. او برای من داد میگه بخور. او برات داد. دروغ میگه. خب شما چقدر وقت میشه از افغانستان آمدین؟ چه جبر؟ یک افروز. افروز میشه؟ هفت آمدن که باز نفتیم باز خانم. خب امریکا خوب جای است یا افغانستان؟ افغانستان خوب است. خوب است؟ خب چی خوبی داره افغانستان؟ افغانستان سه خوبی داره. الان است اینجا قرار دیگه فراست چیز است دنیا. آسکیم الان است کلی الان است. تو میخوای گپ بزنی؟ آفرین. میگه سلام. سلام میگه. السلام علیکم. عیدت مبارک. ایده بگاینو. آفرین. بگاینو. عیدت مبارک. خوب. بسیار خوب. خب تو بیا. مکتب میری خدا کت؟ نه بودکشان میرم. بس خلاص نم. سرسم سیما. خلاص یک روز مانده که مکتب بریم. مثلا یک بودم صرف دو شده ماره. بسیار خوب. در امریکا چی بسیار خوشتان آمده؟ هیچ چیزشون. نه کابل که خوش نبود. نانم نبود. کابل قصد پاته بودک.
کابل که زاد بود. کابل شاتانجا نه بود جرمنی بود، بیبیم بود. میتونم جرمی خنیستا کابل خدایی بود، کابل بود. نفتیم که خانه که خدیدیم رفتن آیسکریم خوردن. اینجا آیسکریم نیست، اینجا اون آیسکریم است. حلال نیست از چینیاشو. آیسکریم که حلال می باشه، آیسکریم که حلال حرام نیست. از چاکلیتاش الان چاکلیت الان نیست. حرام است کنه حرام. بسیار خوب. میخواین برای کل مردم عید مبارکی بتین؟ برای کی عید مبارکی میتین؟ کسایی که نیست پیشتان اینجا در افغانستان هستن یا جای دیگه هستن. کی هست در افغانستان از شما؟ ماست دیگه. مادر کلان پدر کلان کسی؟ برشون عید مبارکی میگین؟ بگوین برشون. عید مبارک. عید مبارک. تشکر. خداحافظ. عید شما مبارک. بله بینده عزیز ماشاءالله میبینید که افغانای ما که تازه آمدن هنوز هم به یاد وطن هستن، نه تنها که والدینشون بلکه میگن که موقت است، فلا بشنوین چیزی که میگن اینمی حقیقت است. ډاکټر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر مبارک. ساسه د مبارک شي، ساسه ساسه د ټولو لیدونکو د اختر مبارک شي. خیر اوسئ. په تلویزیون کې چې اختر په خیر او خوشحالۍ تیر شي. امین امین. څنګه دې سکل اختر؟ ماشاءالله آغاز یې ډیر ښه دی په امریکا کې، ځکه هر کال موږ په دارالنور جومات کې څلور جمعې ترسره کول. ماشاءالله شکر د خدای نه باسو چې مسلمانان تعداد دومره زیات شوی دی چې په دارالنور جومات کې گنجایش په څلور جمعو کې نه و. نو بالاخره تصمیم ونیول شو چې راشي په سټیډیم کې جمع ترسره کړي او دلته په زرګونو کسان تعداد به دقیق نشم ویلی په دوه جمعو کې راغل ګډون یې وکړو. مختلف ملکونه مسلمانانو ماشاءالله په کوم ځای کې چې موږ اوسېږو دلته مسلمانان تعداد ډېر زیات شوی دی چې زمونږ هغه یو تشویش هم چې لرودو د اولادونو دپاره هغه یو اندازه کم کړی دی ځکه محیط اسلامي شوی دی، مسلمانان زیاته شوي دي. موږ سره به اکثر دا تشویش و چې ماشومان به موږ څنګه کړو. نو زه دا حالت چې ګورم چې مسلمانان زیات شوي دي ډېر زیات خوشحالېږم. در ابتدا خو عیدتان مبارک. شما عیدتان مبارک. طاعت و عبادتتان قبول. سلامت باشین. میشه خودم معرفی کنین در بینندای ما؟ ما اسم عبدالمنان کیسکن، ما اصلا از افغانستان و از قندوز شریف و در امریکا تقریبا 40 سال است اینجا هستم. ماشاءالله ماشاءالله. یک مدت طولانی میشه که اینجا زندگی میکنین. چطور بود تجربه عید امسال؟ عید امسال نظر به عیدهای گذشته منظمتر و تعداد تقریبا گفته میتونیم که دبل یعنی دو برابر شده باشه حداقل. دلیلش البته مهاجرت های آخری و یک تعداد زیاد افغان های ما اینجا مهاجر شدن آمدن و برای افغان ها از دیگه ممالک هم مهاجرین بسیار دیجا سرازیر شدن. در 40 سالی که در امریکا زندگی کردین، امریکا اگر کوتاه بگوین امریکا چگونه کشور است برای مسلمان ها؟ ایده و گفته سید جمال الدین افغانی میتونیم که کوتاه بسازیم. سید جمال الدین افغانی وقتی که از افغانستان رانده شد و از طرف قوم خودش رفت به مصر و از مصر رفت به فرانسه. وقتی که به فرانسه رسیده بود اونجا یک جریده یا چاپ کرد، در یک ماه فرانسوی را یاد گرفت و به نوشتنش شروع کرد یادم. در اونجا اولین چیزی که گفته بود که ما به فرانسه آمدم، یک ملک به حساب ما کفر است اما مسلمانی را ما در اینجا یافتم. السلام علیکم aziz vatandaşlar. Bana Kurban Hayiti keldi. Kurban Hayiti'ni bugün namazını okuduk. Kurban Hayiti hammamizga ham muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'laylik. اختر د مبارک سو جلای. د ته اختر مبارک سه. نوم دې څه ده؟ مریم. ته د کوم ځای؟ د ماشاءالله دا څوک ده؟ ساره. ساره دا څه کیږي؟
دما مرګري ده مرګري ده کا کوم ځای ده السلام علیکم عید مبارک کې دا د افغانستان ده نه کا ډیر ښه کا یو څه ده که کېدای شي در سره خبرې وکړم ښه سي ده کا ته د کوم ځای زه د امریکا کې پیدا شوم خو د مور پلار افغانستان نه دي تا مور پلار له افغانستان نه دي د افغانستان په اړه څه معلومات لري یو څو شیان زه پیږم هغه بیرق سور شین او تور ده زه پیږم چې مکتب کې جمعه پر از مکتب نه لري مکتبونه رخصت دي جمعې پر ورځ جمعه مونځ ته او مسلمانان ډېر هلته لري ډېر مسلمانان دي او افغانان ډېر هلته دي زه ډېر قامان هلته لرم ماشاءالله د افغانستان په اړه نور څه معلومات لري څه رقم یو ملک د افغانستان جنگ یو څو کاله و که جنگ نه و هلته داسې به ملک و خو جنگ راغی اوس لږ ذره غریب ده د افغانستان د چی ډېر خوښېږي هغه د کالي د شیان ډېر لکه هغه ده که د کالي شیان ډېر خوښېږي که نور دلته غواړې چې افغانستان کې ژوند وکړې لاړې چې افغانستان کې همالته پاتې شې ژوند وکړې کله چې غلطه شم اوس نه کوې ژوند نه ولې اوس نه کوې زه غواړم پرزیدنت شم زه غواړم هلته ډېر ښه درس ولرم که غواړې چې امریکا کې رئیس جمهوره شې ولې د افغانستان رئیس جمهوره کېږي نه زه د افغانستان هغه پرې نه پوهېږم شیان که په سیاستو د شیانو باندې نه پوهېږې نه که ډېر ښه ښه اختر ولرې ټول وطن عزیزانو د یادونې وړ ده چې مریم جانه د ما خپله لور ده ډېر علاقه یې لوسته وایي زه غواړم چې وغږېږم د افغانستان په اړه مالې راځه وغږېږه دا بل ځوان چې ګورئ دا کېدای شي ځان را وپېژنې د ما نوم ابراهیم ده اختر دې مبارک شه تا ته اختر دې مبارک که څنګه ده سږ کال اختر څنګه ده دغه کال خو نور هغه بل کال نه ښه ده که څه ښه توب لري ښه توب دغه شیونه مې وخورم که دغه شیان دې پکې وخوړه او هغه پلار سره کولی شم قرباني کولی شم وکړم که پلار سره دې قرباني کوې که دا ولې قرباني کوئ تاسې چې الله سبحانه وتعالی خوشحاله کو یو انیمل یو حیوانات ملکوو الله سبحانه وتعالی پاله چې خوشحاله شي د اولین ځل چا داسې یو کار کړی و چې ته اوس دا کوې ابراهیم علیه السلام که ابراهیم علیه السلام دا کار کړی و بل پوره تاسو هم دا کار کوئ که د افغانستان په اړه څه پوهېږې افغانستان په اړه څه معلومات لرې لږ څه معلومات د ما پلار افغانستان کې و خو جنګ و او بېلته باید راغل بیا دلته راغی که د افغانستان دې څه خوښېږي ډېر غوره دي یو زه غواړم چې زه ټول نه غټ غره زه هغه ټول نه ټاپ و زه غواړم هلته لاړ شم که غواړې چې افغانستان کې ژوند وکړې ولې د ما ملګري دلته دي او بیا بل ملګري سخته ده چې بل ځای نه اول چې ورسې تا په افغانستان کې څوک شته څوک دی افغانستان کې تاسو د ما بابا جان د ما علی جان یوازې هغه دواړه خو کېدای شي چې افغانستان کې نور ملګري هم پیدا کړي خپلوان دي نور کسان دي ولې نه غواړي چې افغانستان ته لاړ شي همدا یوازې ملګرو لپاره که کوم بله خبره هم ده یوازې ملګري د اختر دې بیا مبارک اختر دې مبارک شه کور ودان سلام عیدتان مبارک سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوب هستی؟ عید مبارک عید خودت مبارک نامک چی است؟ محمد ماشاءالله محمد جان چقدر وقت میشه که امریکا آمدین بچیم؟ 8 سال 8 سال میشه که آمدین خود همینجا کلان شدی دیگه؟ نه ما در افغانستان در افغانستان پیدا شده بودی؟ باز اینجا آمدی؟ از افغانستان چیزی به یاد داری؟ ما یاد دارم که ما یاد ندارم وقتی ما چوچه بودم حالا یاد ندارم اصلا میفهم یک جای مقبول بود جای مقبول بود؟ نه که زیاد فن بود خب آیا افغانستان جای خوب است یا امریکا؟
امریکا. امریکا جای خوب است. مثلا افغانستان کانتری مثلا ما کار خوش دارم. مثلا افغانستان کلگی اوجا است این مسلمان است تو اوجا دگام کمک خوش دارم. کمک زیاد خوش داری. میخوایی که در افغانستان زندگی کنی یا در امریکا؟ میخوام در افغانستان زندگی کنم بخاطر که کل فامیلیم که کل فامیلیم لیف کنم اوجا باز اینجا برنگشان کنم. افغانستان چی خوبی داره؟ چی چیز افغانستان بسیار خوشت میاد؟ افغانستان یک جای خوب است. مثلا all کس طالبا است اونجا تو all نمیخوایم برم. مثلا اگر طالبا اونجا دیگه نباشه جای خوب باشه باز میخوایم برم. بسیار خوب. تشکر. یک دنیا سالت. سلام عید مبارک. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. عید شما مبارک. عید شما مبارک. نامک شما چیست؟ پوریا. پوریا جان، آیا چیزی از افغانستان به یاد داری؟ اقنی وقتی که چیچک بودم زیاد کرد مادر پدرم فامیلیم زیاد spend time میکردم در بیرون ساعتی میکردم ما have fun میداشتیم چیزا. بسیار خوب. امریکا بر زندگی جای خوب است یا افغانستان؟ افغانستان کساته که امریکا هم خوب است، مگر افغانستان زیادتر خوب است که مسلمان است، کشور خود است و اونجا دیگه هم فامیلی است اونجا بورن شدی و بسیار چیزای خوب شام است اونجا. میخواین افغانستان برین؟ من نمیخوایم کساته که طالبان چیز است تو گدودی است و میخوام در فیوچر میتونم برم میخوایم بریم. السلام علیکم و عید شما مبارک. تشکر. عید شما مبارک صدیقی صاحب. خوش شدیم. سلامت باشید. میشه خود معرفی کنین؟ اسم ما حاجی عنایت الله است. چقدر مدت میشه امریکا آمدید؟ دیگه تقریبا در حدود یک 14 سال کم بیش میشه که ماشاءالله. چطور است امی زندگی در امریکا با ویژه برای مسلمانا و تجلیل کردن عید در امریکا؟ بیاین هم تو وطنداری صحبت کنیم. والله مخلصانه ایره براتون میگم بدون کدام چیز باور بکنید که در افغانستان هم که در اینجا سهولت بر اسلام زیاد است. یعنی همه کس در دین کس کار نداره صاحب، احترام به همه مذاهب‌ها هست. دیگه نمی یک کلان موفقیت است. بسیار ما خوش هستیم از همه یعنی دیگه ما شما زندگی میکنیم باور بکنید که بقى آرام راحت هستیم. باور بگودم وطن خود نبودیم. در مورد آینده طفلایتان چی فکر میکنین؟ بعضی از خانواده نگرانی دارن که میگن ممکن است در آینده طفلایشان از لحاظ اخلاقی از دیگه مسائل نگران هستن. شما چی فکر میکنید در این رابطه؟ صدیق صاحب محترم، بر خود فامیلا تعلق داره. راه برشان همه راه برشان باز است، اما تشویق پدر و مادر، تشویق فامیل این بسیار اثر مثبت داره. چی میکنین در عید؟ چی برنامه دارین در 3 روز آینده؟ چی خواد کردین؟ والله دیگه برنامه خیلی بخیر که اینجا بریم به طرف قربانی، اما عنعنات کلتور اسلام خود، فرهنگ خود که چون که قربانی واجب است بالای ملت مسلمان، دیگه بخیر بریم اونم یک گوسفند گرفتیم امور ذبح بکنیم. دیگه نمی مراسم ها عید است که بعد از اون امی دوستا از فامیلا از رفت رو از سایف اینمی رسم و رواجای امو فرهنگ کلتور عنعنات مسلمانی افغانی خود. بسیار خوب. در افغانستان کو وقتی که بر قربانی میشد مردم میرفتن نقاش اونجا مواشی یا مثلا گاو گوسفند چیزا را انتخاب میکردن و میآوردن خانه و حلال میکردن. اینجا چی گونه است می مسئله قصابی و حلال کردن قربانی؟ باور بکنید که الوجه که اینجا سهولت زیاد است. اینجا فرما است، همه چیز اینجا مهیا است. اون میرید گوسفند باشه مثلا یا گاو باشه اون میگیرین اونم ذبحش میکنین، هیچ کدام مشکل نیست. بسیار خوب. چطور میکنین اینجا؟ آیا در امریکا افراد غریب و بی‌بضاعت هستن که با شما و قسمتی را که برای غریباست بر اونها تقسیم کنین؟ والا دیگه یک به حساب سنت است که قربانی سر میشه سه میشه، یک سه سر به خود نگاه میکنین، یک سه به فقرا میتین، یک سه به همسایه میتین. دیگه کوشش میکنیم همین دوستایی را که میشناسیم کارشان عبور از
شریک بسازیم. این بینده عزیز یک خانواده عزیز دیگه افغان ما اینجا به دست آمد که امرایشان صحبت کنم. سلام و عید شما مبارک. سلام علیکم، عید شما مبارک. از طریق شما عید همه مسلمان ها افغان ها مبارک. بسیار تشکر. عید شما مبارک. تشکر. مادر جان سلام و احترام، عید شما مبارک. و علیکم السلام و عید شما مبارک. عید جمله مسلمان ها مبارک، عید جمله افغان ها مبارک. بخیر باشین. بیاین که از مادر جان شروع کنیم. اینا پیش سفید هستن، احترامشان زیاد است پیش ما. مادر جان چقدر مدت میشه امریکا آمدین؟ از ما 15 سال میشه دیگه. ماشاءالله. بیاین که آسان پرسانتان کنم، مادرای پیچ سفیدی که در افغانستان و کشورهای دیگه سیل میکنن، شاید این سوال در ذهنشان بگرده که امی زندگی در امریکا برای مادرها و پدرها یا بگوییم که برای بزرگای ما چگونه است؟ بچه زندگی در دست خود ماست. اگر خود خوب نگاه کنیم، خوب بشینیم، خوب بخوریم، خوب بگردیم، اینمی زندگی چی افغانستان است، کس به کس غرض نداره. روچ پوشیدیم، پوچ پوشیدیم، حجاب کردیم، نکردیم، کس به ما غرض نداره. ما خود ما مسلمان هستیم، حجاب خودمون میپوشیم، خود صحیح نگاه میکنیم، از کل رضا هستیم. قسمت و نصیب ما و دانه ما اینجاست، آرام هستیم، خوش هستیم، نان داریم، زندگی داریم، خانه داریم، جای داریم. بسیار خوب. یگان تو به این فکر هستن که امریکا یک کمک وری دلتنگ است برای امی بزرگای ما، یا اینجا بعضی وقتا اینا خوش دارن که در افغانستان باشن به خاطر که اجتماعی کلانتر است، اقارب است، دوستا است، اینان است. در این رابطه جواب شما چی است؟ افغانستان وطن خود ماست، دوستاست، خیشاست، قوماست. اینجا خود ما خود خوش نگاه کنیم، در خانه بشینیم، تلاوت قرآن خدا کنیم، نماز خدا بخونیم، یک دوست از خودمون که آمد رفت آمد کنیم، دیگه خوش باشه، دنیا خوب نگذره دیگه. چطور است عید اگر مقایسه کنین عید امریکا را با افغانستان؟ عید امریکا تا افغانستان بسیار فرق داره. افغانستان زنها از پشت مسجد تیر شدن نمیتونید، شما نبین که زن هستین. اینجا شکر الحمدلله کل دمیان در صف ایستاده میشن، نماز میخوانن، نماز جمعه، نماز عید. در رمضان هر وقت ما آمدیم نماز خواندیم، کس به کس غرض نداره، در مسلمانی ما کس غرض نداره. بسیار خوب. کدام پیام گفتنی برای کسی در افغانستان جای دیگه میتونین امیال بگوین؟ بله، در افغانستان از دوستای ماست، من سلام میگم از طرف خود برای همگیشان. کریما نورستانی هستم، سلام میگم برای کلشان، خوش باشن، آرام باشن. ما جا خوش هستیم، آرام هستیم، کسی به ما غرض نداره. این دم ایجاب خود مدرایم، نماز خدا میخوانیم، قرآن خدا میخوانیم، کس به کس غرض نداره. آرام و قرار باشه افغانستان هم اینجا کل جای. افغانای ما عجب باشه، زنده باشه. تشکر یک دنیا مادر جان، بخیر باشین. بیاین که امروز شما صحبت کنیم، میشه خود معرفی کنین؟ تشکر. نام آمنه نورستانی است. مدت زیادتر از 15 سال میشه که در شهر ویرجینیا امریکا زندگی میکنم. همراه فامیل مادر جانم و اولادایم، شوهرم. بسیار خوب. چی میکنین در روزای عید وقت 3 روز عید اینجا؟ اگر راست بپرسین نمی مسجد میاییم و هم از روزی که اولادا هستن میگم باش بفهمن دیگه. خانه خود میریم، میوه که خریدیم خود ما میخوریم، کسی نیست. یک از اقارب نزدیک کسی نیست؟ نزدیک شکر هستن، از فامیلای خالم هستن، ولی هر کس مصروف میباشه، بخصوص که در بین ویک بیایه باز رخصت نمیباشن، باز یک روز بعد 2 روز بعد یا در ویکند میبینیم یکی دیگه. باز رفت آمده که در افغانستان است اینجا خود بسیار کم است. ما به نهایت سپاسگزار هستم از اینکه به من فرصت دادین تا امروز شما صحبت کنم. تشکر بسیار زیاد. عید پر از خوشی براتون آرزو دارم. سلامت باشین، بخیر باشین. لطف کردین، وقتتون بخیر. تشکر. بخیر باشین. بله بیننده عزیز، یک نکته را که این خانواده محترم بر ما یاد کردن وی است که بعضی از خانواده ها تنها هستند در امریکا و وقتی عید میشه، نوروز میشه، روزایی که در افغانستان ما معمولا گرد هم میاییم و خانه یک دیگه میریم، تا حد احساس تنهایی میکنن که من خودم هم شاهد این تنهایی ها بودیم و بعضی اوقات اقارب بسیار یاد میکنم و برام سخت میباشه که امی روزها را به شکل درستش تجلیل کنم. به هر حال این بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تویی که باز هم در خدمت قرار میگیرم، همگی شما عزیزا را به خداوند یکتا میسپارم.